جواب ورکړي چې زه ستا په ما او تاسو شوي دي که اوس مې تاسو ته ویل کم مال مو راوړی راواچوئ مدرسه مې جوړوم څوک په تیار دی د فحشۍ دپاره هر سړی تیار دی د نشو تماشو لپاره هر سړی تیار دی مونږ ته خو ووایه که نه که په دې شي کې دومره هغه سکونې د آخرت او د دنیا پیدې پکې مونږ ته ووایه چې مونږ سره مونږ ته ووایه چې مونږ په دې میدان وګډېږو تاسو خو مونږ مجبوره کړو مونږ نور څه وکړو ستاسو سره په ممبرو تاسو ته غږېږو په هر کوڅو کې تاسو ته غږېږو نن د شپې جمعې ورځ ده یو ملګري داسې کړي چې زه شپې جمعې ته لاړ شم او د دې غم به هر سړي کړي لرې لرې لګېږه زه په خپله خبر شوم نن زه د غالګي به ریپورټ ته را روان شوم ما له په لاره ډېر خلک راغلل دلته ما ولېدل زما سره یو ځای د پروګرام ته راچلل ما خو څه شوي دي ما خو وایي دې غفلت نه راځي مسلمانان سوچ وکړئ او که چېرې تاسو نه پوهېږئ نو یاد ساتئ دا زموږ اخرنۍ خبره ده ډېره ډېره مو بره پروګرام کې دا وینا کړې وه دلته مو اخرنۍ خبره ده مونږ به انشاءالله ستاسو دپاره تنظیم جوړو مونږ په هغې کې زر طلبه چې هغوی به هر روزانه د مازدیګر ختم کوي او هغه خلک چې دا مجلسونه جوړوي او هغه خلک چې دې مجلسونو ته راځي د هغوی دپاره به رب ته مونږ ژاړو چې ربه زمونږ د مخې دا مجلسونه تباه کړه ربه زمونږ د مخې په دې تنده راتاو کړه نن هم وایو ربه که د دې خلکو د زړونو نه دا نه وځي ربه تنده راتاو کړه مونږ پکې غرق کړه دا څه شوي دي په مونږ باندې زما عزتمنو ټول ښه په عهد سره په مینه محبت سره د پروګرام ته دغه شئ که نه دغه کېږئ موږ رب ته دا علما مې راوستي دا لوی لوی علما لاس چوتو چې رب یو داسې عذاب په موږ راولي موږ در سره هلاک کړي او تاسو هم هلاک شئ ټول ښه په عزت او احترام سره زموږ نه مخکې ټول ملګري وځئ او دا پروګرام ختم کړئ که نه موږ خیرې کوو رب به زموږ